السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په بیت الله شریف باندې تسبیح موښل د تبرک په وجه باندې دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي، یا بعضې خلک کفن ورباندې مسح کوي. محترم لالکار رحمت الله علیه په ارشاد الساری صفحه 546 کې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. وایي د بیت الله شریف پوښ د بیت الله شریف خوشبویي د سړی نه وړي، ځکه دا وقف دی. خو البته وایي که چیرې باچا یا امیر دغه د بیت الله شریف پوښ بیا و خلکو ته ورکوي، له هغو څخه بیا رانیول هم پروا نه لري او دغسې په تحفه کې هم پروا نه لري. د بیت الله شریف پوښ دغه سعودي حکومت بیا وړي، بیا یې داسې ټوټه ټوټه کوي چې هغه دوی ته مخلصین وي، هغو خلکو ته یې ورکوي. نو ملالکه رحمت الله علیه وایي که څوک تبرک غواړي نو خوشبویي دې راوړي، په ودې موښي، هغه خوشبویي دې ورسره بیا واخلي. نو وایي هغه خدام خادمان د بیت الله شریف دې له دې څخه منع نه کوي چې دا خلک تبرک کوي، له هغه څخه دې منع نه کوي. نو دا ټول تبرکات دي محترمه، نه خلک فرض بولي نه واجب بولي. نو تبرک ته کوي، تسبیح ورباندې موښي یا کفن ورباندې موښي یا بل شی ورباندې موښي د تبرک په وجه باندې. دا تبرک یو هغه مسئله ده چې اهل سنت و جماعت ورباندې اتفاق دی، خو لیکن دا بدبویه خلک ورسره مخالفت کوي. مالک رحمت الله علیه چې زموږ د مذهب محدث او فقهي عالم تیر سوی دی، په ارشاد الساری الی مناسک ملا علی قاري صفحه 546 ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دا کې شرعاً څه مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.